بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلیه. محترمینو، یو محترم رو دا پوښتنه کړې ده چې دا فیروژه غمی والا ګوتمۍ په ګوته کول څنګه ده. د دې په هکله خلک رنګارنګ عقیدې او نظریې لري. څوک وایي دا د کامیابي سبب دی، څوک وایي دا د نحوست سبب دی، څوک څه وایي څوک څه وایي. که په دې هکله موږ ته څه معلومات راکړي. تعلیم الاسلام اداره ستاسو د دینی پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب. علامه مفتی محمد یوسف لدیانوی شهید رحمه الله په خپله فتاوا کې مسایل وړونکي حل جلد نمبر اول صفحه نمبر 378 زوړ چاپ. هغه لیکلی دی چې د ډبرو په کامیابی او ناکامۍ کې هیڅ دخل نشته. دا فیروژه غمی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې چا شهید کی د هغه قاتل نوم فیروز و. نو د دغه نامه د عام کولو دپاره سباییانو دا فیروزه یو متبرک تبرک والا د ډبرې په حیثیت سره پیش کی. نو که څوک دغه عقیده او نظریه لري نو دا د هغه سباییانو د افکار نتیجه ده. او پر صفحه نمبر 328 باندې لیکي چې ډبره په انساني زندگی باندې اثر اندازه کیږي نه. د انسان نیک او بد عمل د ژوند د جوړولو او د خرابولو ذمہ دار دی. او دا غرنګه علامه مفتی محمد فرید صاحب رحمه الله په خپله فتاوا فریدیه جلد نمبر اول صفحه نمبر 320 هغه هم دا لیکلی دی چې دا وهم پرستی ده، دا په اسلام کې حرام ده، ناجایز ده، د دې څخه ځان ساتل پکار. او حضرت محترم مولانا رفعت قاسمی صاحب په خپل کتاب مکلل او مدلل مسائل شرک و بدعات صفحه نمبر 90 هم دا لیکلی دی. نو پکار ده د محترمینو چې د دغه فیروژه غمی والا ګوتمۍ څخه ځان وساتل سي. ځکه مسلمانان چې کله د دین څخه لیرې سو، د خپل کتابونو څخه لیرې سو، نو په دې کې هم دغه عقیدې او نظریې رالې چې پر ځای د دې چې د الله و طرف ته متوجه سي، دی د غمیانو و طرف ته متوجه سي. نو دا ډبرې او دا د انسان زندگی نه جوړولی سي، نه خرابولی سي. انسان زندگی جوړول خرابول دا د انسان د اعمال سره تړلی دي. ځکه وای اعمال سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے. دا خاورې هیڅ نسي کولی. نو محترمینو د دغه فیروژه غمی دغه چې کوم دغه قاتل د نامه د شهرت عام کولو دپاره د فیروژه غمی چې کوم دی دغه په خلکو کې د تبرکن پیش کی. نو اوس مسلمانان په لاعلمي کې بس په دې باندې لګیا دي، هغه عقیده او نظریه ښه ده. د دې څخه باید ځان وساتلی سي. والسلام.